د خبرونو سرټکي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین د یاد وزارت له مسلکي کارکونکو سره لیدنه. د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د یوې ښځې له کورني تاوتریخوالي څخه ژغورل. او د سوریه او د امریکا د ولسمشرانو لیدنه په سپینه ماڼۍ کې. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د روان کال د لړم میاشتې 20 نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د دې وزارت له مسلکي کارکونکو سره د 15 کلنې کلتوري استراتیژي د چمتو کولو او پلي کولو په تړاو ناسته ترسره کړه. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په دې ناسته کې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې پیاوړتیا او ترویج په اړه خبرې وشوې. مولوي عتیق الله عزیزي ویلي دي چې د دې ستراتیژیک پلان عملي کول به د هیواد د فرهنګي هویت د خوندیتوب او راتلونکي نسلونو ته د کلتوري شتمنیو لیږد په برخه کې مهم رول ولوبوي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي محتسبینو یې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یوه میرمن له 15 کلن کورني تاوتریخوالي او ظلم څخه ژغورلې ده. دغه میرمن 15 کاله وړاندې د خوښې پرته د کورنۍ لخوا یو معلول سړي ته واده شوې وه چې اوس یې له میړه طلاق واخیست او په خپلواکه توګه یې ژوند پیل کړ. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت زیاتوي دغه میرمن د روحي او جسمي شکنجو له امله د زړه په ناروغۍ اخته شوې ده. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د نږدې 10 میلیون افغانیو په ارزښت د 4 پراختیایي پروژو چارې پیل شوي. په دې پروژه کې د 3 استنادي دیوالونو او یو پلچک جوړول هم شامل دي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي لګښت جوړیږي. او د پای خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سوریې ولسمشر احمد الشره تېره ورځ دوشنبه د نومبر په 10 نیټه په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. د راپورونو له مخې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له احمد الشره سره له لیدنې وروسته په سوریې لګېدلي بندیزونه لغوه کړل. د احمد الشره دغه سفر داسې مهال شوی چې نوموړی تر دې وړاندې د تلې میاشتې کې د ملګرو ملتونو عمومي سازمان کې د وینا لپاره هم امریکا ته سفر کړی و. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.